قدرمنو لیدونکو د پښتني کلتور نړیواله ورځ ده، د لونګۍ ورځ ده. د ټولو پښتنو مو هیله ده چې په نن ورځ باندې لونګۍ وتړي او د نړۍ هر قام ته خپل ځان پښتون معرفي کړي. دا افغاني دود دی، پکار ده چې ژوندی یې وساتو. نو د پیاوړي لیکوال روانه مشاعره ده. په دې مشاعره کې زما په څنګ کې محترم عابد کاسای صاحب را سره ناست دی او زما چپ لاس ته قدرمن ډاکټر عصمت الله ترین صاحب تشریف لري. او د ټولو وزیرونو په اجازه باندې د غزل مطلع عرض کومه. موږ د انسانانو جلادانو ته دعا کوو. موږ د انسانانو جلادانو ته دعا کوو. موږ د انسانانو جلادانو ته دعا کوو. هر وخت د خپل سر و قاتلانو ته دعا کوو. موږ د انسانانو جلادانو ته دعا کوو. هر وخت د خپل سر و قاتلانو ته دعا کوو. او څوک چې مو پر ننګ او پر ضمیر باندې سودا وکړي، څوک چې مو پر ننګ او پر ضمیر باندې سودا وکړي، نه شرمیږو هغه مشرانو ته دعا کوو. څوک چې مو پر ننګ او پر ضمیر باندې سودا وکړي، نه شرمیږو هغه مشرانو ته دعا کوو. نه پوهیږو دین ایمان غیرت مو شاته کړی دی. نه پوهیږو دین ایمان غیرت مو شاته کړی دی. اوس هم د وطن و د لالانو ته دعا کوو. بل مو په وس هیڅ نه دی پوره، خدای معاف مو کړي. موږ د فلسطین و مظلومانو ته دعا کوو. او پر ځای د بې ننګۍ باید د قام شاعري وکړي. پر ځای د بې ننګۍ باید د قام شاعري وکړي. پورته کړئ لاسونه شاعرانو ته دعا کوو. او کماله د جمله مسلمانانو پس ضرور موږ کماله د جمله مسلمانانو پس ضرور موږ هر منځ کې خپلو افغانانو ته دعا کوو. کماله د جمله مسلمانانو پس ضرور موږ کماله د جمله مسلمانانو پس ضرور موږ هر منځ کې خپلو افغانانو ته دعا کوو. موږ د انسانانو جلادانو ته دعا کوو. هر وخت د خپل سر و قاتلانو ته دعا کوو. ملګرو یو جان مننه د لیدلو مو د اورېدلو مو. ویډیو مخته شیر کړئ. ستاسو یو جهان مننه. د پیاوړي لیکوال مشاعرې به انشاءالله مخته هم تاسو وینئ. ستاسو یکور ودان نور شاعران هم را سره واورئ. مننه مو کوو.